راځئ نن د یو داسې ملت کیسه کوو چې چین ورباندې خفه کیږي. تایوان یو کوچنی خو ستر ځواک لرونکی ټاپو دی. دا د اسیا په ختیځ کې د چین سواحلو ته نږدې پروت هیواد بلل شي. دغه هیواد شاوخوا 18,000 کیلومتره مربع دی، خو اقتصادي، سیاسي، ټکنالوژیکي او دیموکراتیک ارزښتونو له پلوه د نړۍ پام ځان ته راړولی دی. د تایوان تاریخي ریښې له بومي قبایلو پیلېږي. دا سیمه هغه وخت د نړیوال سیاست برخه شوه چې په 1949 کال د چین کورنۍ جګړې پر مهال د ملیپال ګوند مشران له کمونیستانو سره له جګړې وروسته دغه ټاپو یا تایوان ته وتښتېدل. هغوی هلته ریپبلیک اف چاینا یا ROC په نامه باندې یو حکومت جوړ کړ. په دغه وخت کې کمونیستانو د بیجینګ واک ترلاسه کړ او د خلکو جمهوري چین یا پیپل ریپبلیک اف چاینا PRC بنسټ کېښود. اوسنی چین چې ورته وایي. له هغه راهیسې د دواړو چینونو ترمنځ د مشروعیت او واک لانجې دوام لري. بیجینګ ټینګار کوي چې تایوان د چین یوه برخه ده، خو تایواني مشران او خلک دا دعوه ردوي. دوی ځان یو خپلواک، بشپړ او آزاد هیواد ګڼي. سره له دې چې تایوان د ملګرو ملتونو غړیتوب نه لري، خو دا ټاپو د یو بشپړ دولت ټول بنسټونه لري. تایوان یو فعاله دیموکراتیک نظام لري. دلته ټاکنې د خلکو لخوا کیږي، د بیان ازادي موجوده ده، د ښځو ونډه ډیره ده او د بشري حقونو درناوی د دولت له مهمو اصلونو ګڼل کیږي. تایوان د اسیا یو له هغو محدودو ځایونو څخه دی چې د دیموکراسۍ، شفافو ټاکنو او د ولسواکو ارزښتونو سمبول ګڼل کیږي. اقتصاد یې له صادراتو، صنعت، نوښت او ټکنالوژۍ سره تړلی دی. تر ټولو مهمه لا دا چې تایوان د نړۍ د نیمه راساره چاپونو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د دې برخې مخکښ شرکت SMC دی چې د نړیوالو ټکنالوژیکو بازارونو لپاره حیاتي حیثیت لري. په ټوله کې د تایوان د تعلیمي نظام سخت رقابتي، عصري او نړیوالو معیارونو ته نږدې دی. د دې هیواد زده کوونکي د نړیوالو آزموینو په پایلو کې مخکښ مقامونه لري او پوهنتونونه یې د څیړنې، نوښت او ټکنالوژۍ په ډګر کې نړیوال شهرت لري. سره له دې چې د چین لخوا پرې سیاسي، ډیپلوماتیک او نظامي فشارونه دوام لري، خو تایوان خپل دریځ نه دی نرم کړی. د دې ملت مشران او وګړي د خپل هویت، ازادۍ، دیموکراسۍ او سیاسي خپلواکۍ دفاع کوي. هر کال چین د تایوان د شاوخوا سیمو پر فضا اوبو نظامي تمرینونه کوي، مګر تایوان بیا هم د خپل ملت ارزښتونو او نړیوالو اړیکو د ساتنې هڅه کوي. تایوان د نړۍ لپاره یو ژوندی مثال دی چې کوچنی ملت هم که د علم، قانون، دیموکراسۍ او زغم لاره خپله کړي، کولی شي د یو ستر او اغیزمن ملت په توګه وده وکړي. دا ټاپو د ملت جوړونې، مقاومت، پرمختګ او د نړیوالو ارزښتونو د خوندیتوب یوه بیلګه ده. دغه راز افغانستان چې دا مهال نړیوال مشروعیت نه لري، باید زده کړه وکړي له دغسې یو ملت څخه چې څنګه کولی شي دوی نړیوالو سره بغیر له دې چې نړیوال مشروعیت ولري مسابقه وکړي. حال دغه مشروعیت هغه وخت ترلاسه کېدای شي چې کله خلک د حکومت او دولت ملاتړ وکړي. د تایوان کیسه هم د خلکو لخوا د مشروعیت او ملاتړ
په ښه